إلا صلاتي ما خليها د لمانځه زده کړه. يا حياتي ودنيا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ښاغلو دوستانو، لمونځ د دین ستن ده، لمونځ د جنت کلي ده، لمونځ د الله او د بنده معراج او خبرې دي. فقیه ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي لمونځ د الله سبحانه وتعالی د رضا سبب دی. د فرشتو تر ټولو محبوب شی لمونځ دی. انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات سنت طریقه ده. لمونځ معرفت نور دی او د لمانځه له کبله دعا قبلیږي. د لمانځه له کبله فریض کې برکت پیدا کیږي. لمونځ د ایمان بنیاد دی، د بدن د پاره راحت دی، د دشمن په مقابل